د یار درته چې رسي نو هملار یو کیږي د یار درته چې رسي نو هملار یو کیږي په خپلو لارو ځم که په پردو لارو ورځمه سیاده ته ساده یې چې د مینې لارې نیسې سیاده ته ساده یې چې د مینې لارې نیسې راځه راپسې ګوره چې په څو لارو ورځمه خوږو مینوالو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ امداد خلیل یم او د یو بل زیرک فکر سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم ریګي سیمه ده او راغلی یم د زاهد خان شیدا خواله ښاغلی زاهد خان شیدا ښه شاعر دی یو نوموړی لیکوال دی د دې سیمې د فني ښکلا سره سره د هغه په شعر کې د هغه په لیک کې تخیلاتي ښکلاګانې هم ښکاري ډېر مشکور یم تاسو موږ له وخت راکړو او زموږ مینوالو سره مو خپله مینه شریکه کړه نو څه مو راته راوړي دي او مینوالو سره به څه شریکوئ ستاسو دپاره او ستاسو د مینوالو دپاره دا یو غزل دی ارشاد نو هغه به ډالۍ کړمه چې ارشاد دی څه د بېننګه د زړه کلي کې مې کور اخیستی څه د بېننګه د زړه کلي کې مې کور اخیستی د خپل احساس د اور سکروټو نه مې اور اخیستی ډېر ښه او شعر دی چې هغه زما په ځای رکیب ته بیا تر غاړه وتو د چا په سر چې ما د هر سړي پیغور اخیستی ډېر ښه دی او بیا یو ځای ناست دي د وطن د سرمایې دلالان بیا یو ځای ناست دي د وطن د سرمایې دلالان چا نه کوداله یې اخیستې چا نه لور اخیستې او تا زلفې شونډې رخسارونه ما ولس جړلې تا زلفې شونډې رخسارونه ما ولس جړلې زما غزل ما نه زما د ژوند انځور اخیستې او ښه شوه یارانو هم په ډاګه دوه رنګي وکړله ښه شوه یارانو هم په ډاګه دوه رنګي وکړله زما قاتلې په نامه باندې درور اخیستې او ما د غربت دشته کې هم هسکه غړی ساتلي ما د غربت دشته کې هم هسکه غړی ساتلي ما نه ورکړی دی او نه مې چا نه پور اخیستی او مقطع عرض ده چې د زړه په ولو ګرځوم د خپل ارمان جنازه زاهد شیدا زړه مې خوږیږي زړه مې زور اخیستی ډېر ښکلی یو غزل را سره بل هم شریک کړي نو مینوال به خوشحاله شي دا بل یو غزل دی ملګرو خو به اورېدلی هم دي کوم زړه له به تر څو ستا په وادو اډاڼه ورکوم زړه له به تر څو ستا په وادو اډاڼه لکه دیوال به خیر پروزي په لرګو اډاڼه ډېر او څنګه به وویني ملګرو د سپرلو خوبونه د سپرلو د چا قسمت چې وي ازل نه په سلګو اډاڼه او ښکلا د حسن تخیل د عشق جذبه د مینې زما غزل به نه وي تش په کافیو اډاڼه ښکلا د حسن تخیل د عشق جذبه د مینې زما غزل به نه وي تش په کافیو اډاڼه او مقطع عرض ده چې زاهد شیدا دروغ رښتیا لیکمه زاهد شیدا دروغ رښتیا لیکمه څوک په پښتو دی اډاڼه په چا پښتو اډاڼه ډېر ښه دا د ریګي سیمې ښاغلی زاهد خان شیدا چې تاسو ترې خواږه شعرونه واورېدو چا چې تر دې وخته زموږ چینل امداد خلیل افیشل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن پریس کړئ داسې به هر نوي ویډیو د ټولو نه وړومبی تاسو ته میلاویږي د یو بلې ویډیو سره به د نوي شاعر سره په نوي ځای کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د الله په امان